فرید صاحب دی ووایي مولانا صاحب دی ووایي چې دا حکومت په فساد کې نه دی غرق خلک دي لرې په چیش خلک لرې دي خو په دغه لرې دي چې دی په فساد اخته دی زه طالب ته ورځم ته طالب ته ورځې دا اوس طالب ته ورسه په 24 ساعتو کې دی دوسیه ختمه ده حکومت ته راسه په 24 کاله کې دی دوسیه نه ختمیږي طالب ملامت دی بفرمایئ خو نو ورځي درته مسله دا ده چې که چیرې دغه دولت دا توان لري چې طالب مار کولی سي خو مهرباني دې وکړي په 24 ساعته کې د په ټول افغانستان کې مار کړي خو نسي کولی نو چې نسي کولی ښه خبره دا ده چې نور بانې ونه کړي د حکومت څخه شوړېدلې ده سل په سل کې شوړېدلې ده د دې حکومت څخه دا اوس پیلن چې ناست دی د علي په څه تریا پورې مه د امن توقع ځینې کوه ما د ښه مدیریت توقع ځینې ولې چې یو څوک په فساد کې غرق شو په خپل نشو تماشو اخته سو د هغه څخه ولس و پلانی و اراضي و د هر څه د لاسه وځي هغه بیا په یاد نه وي دلته مسله دا اوس د کابل ستاسې د ټلویزیونو څخه غرب د کابل 100,000 میله سالا توزیع شوې ده کابل خو به هلمند نه وي کابل خو به بدخشان نه وي کابل خو به فراه نه وي کابل خو به سریپول نه وي کابل خو به قندوز امام صاحب نه وي کابل خو به تخار خو جباودین د قلاو درقات لا حکومت توزیع کړې ده دا اوس په کابل کې څه حال دی دا اوس 5 بجو اخواته څوک د کابل د ښار څخه وتلی سي د ورځې څو مړي کېږي دلته مسله چیرې ده ټول په فساد کې غرق دي په فساد باندې اخته دي د دې حکومت څخه توقع نور نسته ښه خبره دا ده که دا حکومت مسؤلیت لري لږ مسؤلیت درکوي د ولسونو د خپلو خلکو په وړاندې نو ښه خبره دا ده چې نوره باید د سولې مسله تخریب او دې حکومت دې غلط هم ووایي چې بس ده امریکایي د امریکا ته ځي جرمنی د جرمني ته ځي هندی د هندي ته ځي ایرانی د ایراني ته خپل اخوندانو ته ځي بله لاره یې نشته د ولس لپاره تر څو به زه وژل کېږم ډالرونه دوی غلا کوي اول ته یې چې لیږلي دي دغه چې لیږلي دي دغه ټیم زما خو دا باور نه راځي چې دا موږ یو سولې ته ورسوي تر دغو لانجو تېر ته به ګورې په قندوز کې هغه دا قندوز هم اوس محاصره دی تخار اوس محاصره دی د افغانستان اکثره ولایتونه نو ښه خبره به دا وي حکومت ته زه وایم ولې حکومت ته چې بار بار وایي دی حکومت ته پر ما حکم جاری کوي دانش صاحب بې دانش دی که دانش دی دانش خو ته ګورې په ډایکونډي کې څه وایي صالح صاحب په ار کې په دیوالو کې څه وایي دلته د ملت په حال باندې هېڅوک نه دي خبر دلته ګورئ یو پلاوی چې ته یو ځای استه یې زه ته ما خپل نماینده سبا لیږې وه جلال آباد ته او د شا د خوا بیا ډول راپسې ووایي چې دا پلاوی چې ما لیږلی دی دا صلاحیت اجرایوي صلاحیت نه لري دغه په ما کې چیش پاته سول زما حیثیت ابرو عزت پاته سو او زه هغه خبرې نسم کولی چې څنګه لازمه دي نه طالب ته نسم کولی خبرې دلته یو د چوکۍ قدرت باندې یو هم د چوکۍ والا ناست دی بل هم د چوکۍ والا طالب چیش غواړي خو نو حکومت غواړي دا حکومت چیش غواړي خو حکومت غواړي په ټولو کې مسله د حکومت په لاس کې ده که موږ طالب یو ډله وبولو دا یو ډله نه ده دا طالب په افغانستان کې حکومت کړی دی دا د حکمتیار په رقم یو ډله نه ده چې راسي دلته کښېني نه دي حکومت په دغه نظر ورته ګوري او که دغه نظر یې معنا زه سوله نه کوم راسه دلته کښېنه راسره